دا په کابل کې د محمد حسان په نامه باندې د ارغندی خلیفه صاحب رحمت الله تعالی علیه په مدرسه کې یو لوی بین الاقوامي درواغجن او کذاب او دجال پیدا شوی. دا پر سټیج باندې ولاړ داسې دروغ وایي. دا دروغ یې داسې د یو چا د یو څه اندازه نه دی د نایانو دغه ورته ناستې بس دروغ شروع وي. مجمع ګرموي خلکو ته فکر دا دغه کیږي. ګوره دا زموږ څه کومه د دروغو طریقه ده، دا زموږ چې کومه قبر پرستي ده، دا زموږ چې کوم په دا شرکیاتو بدعاتو خرافاتو باندې چې موږ روان یو، دا زموږ طریقه صحیح ده. قسم په الله د ده عقیده په 500 فتاواو باندې د دیوبند علماو رد ده، پر 500 فتاواو باندې. نو داسې دجالان ولاړ شي بیا د مسلمانان داسې ګمراه کوي. موږ باید چې د خپل امت د مسلمانان دا باید چې کوشش دا وکړي چې د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند تاریخ ووایي، د دې عقاید ځان ته معلوم کړي. موږ د الله جل جلاله په باره کې زموږ عقیدت څه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه عقیده ده، د اهل بیت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغو په باره کې د دیوبند علماو تشریح د قرآن د حدیث څنګه کړې ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی دا څنګه د بدعاتو د خرافاتو څخه خالي کړي، کم دین دی، موږ به څنګه کوو. زموږ به د مړي د جنازه څنګه وي، په قبر کې ښخېدل به څنګه وي، فاتحه به څنګه وي، خیرات به څنګه وي، او موږ چې د توسل کوو چې د توسل موږ حق بولو، د توسل څنګه کیږي. دا خلک چې د بدعاتو د خرافاتو شرکي عقاید چې د خلکو وي او له دغه ځایه نارې وایي الله تبارک وتعالی اولیاء کرامو ته او پر هغو باندې د حذر او د ناظر عقیده یي، او دا یې عقیده یي چې دا شیخ عبدالقادر جیلاني چې په دنیا کې هر ځای ځایم چې کما ناره ورو که دی زما کومک مدد کوي. دا کفري او شرکي عقاید د دوی سبب موږ څنګه ځان خلاصوو؟ دا خو په موږ باندې دا فرض دی، موږ باید چې دا ځان ته معلوم. هغه طریقه دا ده چې دا زموږ د دیوبند علماو که مسلک دی، که د تصوف لاره ده، د حقاني فیرانو صوفیانو لاره ده، د دیوبند په علماو مشایخ کې دا رقم شیخان شته. در ټولو ښه مثال یې دلته مفتي نجیب الله صاحب حفظه الله، دا اوس بالفعله حضرت شیخ القرآن شیخ الحدیث مفتی سیف الرحمن قاسمی حفظه الله، دا د دیوبند علماو یو شیخ بزرګ دی. د مولانا عبدالرحمن رفیق صاحب دی، نور داسې ډېر علما دي دلته مشایخ دي بزرګان دي. د دغو علماو سره په رابطه کې سي، د دغو دکاندارانو سره ډېر پام کوئ. بېدینه کوي مو دا رقم بېدینه کوي، ایمان یوسه، عقیده د سړي سه یوسه، او دا رقم په ټوله خبرې به په درواغو باندې پلان کې دا رقم خوب لیدلی و، پلان کې په کتاب کې دا رقم لیکلی دی، پلان کې دا رقم خوب ولیدی، ما دا رقم وکړ. لکه د عبدالخالق سیفي ده چې مې درته وویل، دونه لویه دعوه په داسې پرمختللې دنیا او د دونه علماو په مابینځ کې دا رقم دعوه کول، زوی مې مړ و ما را ژوندی کړي، قرآن شریف مې ورباندې تېر کړي بېرته ژوندی سو. نو ځکه زما ورونه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی، موږ ایمان ورباندې راوړی دی. د ټولو بهترین محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او عمل په ځان کې راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوله هغه زما طریقه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي هغه زما طریقه ده. په نورو طریقو په نورو لارو باندې مه ځئ. ما له مخه ډېر مثالونه درته ویلي دي. خلک مو دا رقم ګمراه کوي، دا رقم بېدینه. هلته د سړي سره نور علم نه وي ورسره، هلته قرآن نه وي ویلی ټوله په تفسیر او په معنا باندې، هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه وي ورمعلوم، هلته طریقه خپل مسلک او طریقه نه وي ورمعلومه. خلک دکانداري در باندې کوي په مختلفو نومانو باندې. د الله جل جلاله د بندګانو عبادت شروع وي، د بنده او په نامه د دین باندې، په نامه باندې د امام صاحب د مذهب، په نامه باندې د دې چې د اهل بیت دي، لیکن اصلا شروع د چای د بندگانو عبادت شروع وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامة، په ټولو انبیاو کې به الله تبارک وتعالی در ټولو زیات امتیان به زما امتیان به زیات وي. وانا اول من یقرع باب الجنة، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اول ور د جنت دروازه شټکوم او خلاصیږي، هغه به مات خلاصیږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم مقام دی، عظیمه درجه ده. دغه پیغمبر دغه رسول ته چې موږ او تاسو ورنږدې کیږو، خپل کیږو د ده پر طریقه باندې ده. یوه ذره چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف، خلک درواغ وایي، کذابین دي، دجالین دي، دا رقم دکانداري در باندې کوي، شکرانې درڅه غواړي، دا رقم کاروبار در باندې کوي.
چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف هغه نه پیر کېدلی سي، هغه نه ولی کېدلی سي، هغه نه د الله دوست کېدلی سي، هغه د الله او د الله د رسول در ټولو لوی دشمن دی. چې څوک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف یا دغه د قول خلاف. بس دا مختصره خبره. الله تبارک وتعالی دې په خپل دربار قبول او مقبول کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو د ګمراهۍ څخه وساتي. الله دې موږ د دغو کذابینو دجالینو د دغو د مکر او د فریب دې الله تبارک وتعالی موږ وساتي.